د دې خاورې هر تن مو اسلام ته د ژوند د قرآن لاروي زموږ ټول افغانان. د فرانسې طبي انسټیټیوټ د هیواد یو له مخکښو روغتونونو څخه دی چې هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه روغتون ته هره ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي وګړي تګ راتګ کوي. پر رسید وحدت را ټول داستر ملت مزین کړه الله د جهاد په صفات. پر رسید د دې روغتون د امنیت ساتنې مسؤلیت د عامه ساتنې ملي صدې معاینات د زړورو ساتونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د جهاد په صفات د اولس خادمان. د فرانسې طبي انسټیټیوټ د مفرزي قومندان محمد عابد شاهد د خپلو دندو ترسره کولو ډاډ ورکړ او ویل چې ناروغان او ناروغ لرونکي وګړي په ډاډمنه فضا کې دغه روغتون ته راتللی شي. موږ الحمدلله د عامه تصدۍ ملي معاینات ته هم اطمینان ورکوو. ان شاء الله چې هیڅ مشکل نشته، که د ډاکټرانو په لحاظ دی، که د پرسونل په لحاظ دی، که د ټولو کارمندانو د شفاخانې په لحاظ دی او د موږ د امنیتي مسؤلینو چې دلته کوم پرسونل ګمارتلی دغو هم 100% اطمینان هم تصدۍ ملي محافظت عامه ته دی معاینات ته نو هم ډاکټرانو ته ان شاء الله د هر څه نه د هیڅ مشکل نه هیڅ مشکل به نه وي. ان شاء الله د هر څه نه 100% اطمینان دی په شفاخانه. هغه ناروغان چې دغه روغتون ته راځي او ځي د عامه ساتنې ملي صدې معاینات د ساتونکو له چلند څخه خوښي څرګندوي او د دوی د کړنو ستاینه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد اقنواز هستم، یکی از مراجعین شفاخانه اف مایسی و خیلی مدت شده که ما در شفاخانه اف مایسی مراجعه میکنیم، خصوصا از بخش امنیتی گاردای سکیوریتی که در نگهبانی دروازه هستند در داخل محوطه شفاخانه. از هر لحاظ ما از خدماتشان، از تمام موارد برخوردشان ما راضی هستیم و در آینده هم راضی خواهند بود. قدرت الله هجران د فرانسې طبي انسټیټیوټ د مفرزي ساتونکی د امنیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې په هر ډول شرایطو کې د دې روغتون د امنیت ساتنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه قدرت الله هجران د محافظت امید له طرف از فرانسویانو په شفاخانه کې یو محافظ یم چې د دغه شفاخانې محافظت موږ په غاړه دی. موږ الحمدلله 24 ساعته وظیفه اجرا کوو، په دوی کې پایرې ګزمې هر شی ټول مکمل دي. موږ الحمدلله د موږ د ملي تصدیې مشران او ټول ملت ته موږ د اطمینان ورکوو چې هر کله کولی شي د شفاخانې ته راشي امنیت به ښه صحیح په صحیح توګه نیول کیږي. سید مسرور الدین منصور د فرانسې طبي انسټیټیوټ عمومي امنیت مسؤل د روغتون د رهبرۍ په استازیتوب د عامه ساتنې ملي صدې معاینات له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل چې هغه ساتونکي چې دلته ګمارل شوي په منظم او مسلکي ډول خپلې چارې پر مخ وړي او موږ ترې خوشحال یو. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مسرور الدین منصور، مسئول عمومی امنیتی شفاخانه فرانسوی‌ها در کابل و نمایندگی از شفاخانه فرانسوی‌ها در کابل در قدم اول می‌خواهیم از رهبری معاینت تصدی ملی محافظت عامه تشکر نموده از همکارانی که بر ما 24 ساعته خدمات امنیتی ارائه می‌کنند تشکر کنم. افرادی که اینجا گماشته شده بسیار به وجه حسن و برخورد نیک و مسلکی با تمام کارمندان، مریضان، پایوازان و تمام وسایطی که داخل و خارج میشه از شفاخانه فرانسوی‌ها اینا بسیار درست، منظم و با تمام شیوه درستی مسلکی اونا را چک و بررسی میکنن تشکری نمایم. د عامه ساتنې ملي صدې معاینات په هیواد کې د امنیتي او محافظتي خدماتو د رسمي بنسټ په توګه د لویو دولتي پروژو، خصوصي سکتور او نړیوالو پروژو د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. د دې خاورې هر تن مو اسلام ته د ژوند د قرآن لاروي زموږ ټول افغانان.